ولې د امریکا سفیر له ولسمشر غني څخه ناهیلي شوی؟ ګران لیدونکو السلام علیکم. په پلازمینه کابل کې د امریکا سفیر جان باس په یو ټویټ کې ویلي دي چې د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو د پروګرام USAID په اړه ولسمشر غني څرګندونې ناسم او مایوسه دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د چهارشنبې په ورځ په یوې مرکه کې ویلي وو چې د امریکا د نړیوالې پراختیا لپاره د امریکا د مرستو اداره USAID یوه تر ټولو بې کفایته اداره ده. نن په همدې څرګندونو جان باس غبرګون ښودلی دی او ویلي دي چې زه د ولسمشر غني د ویناو څخه داسې برداشت کوم چې د امریکا مرستې یادې نیولې دي او زه ناامیده شوی یم. ولسمشر غني په خپله مرکه کې هغه مهال ویلي وو چې USAID ادارې د هر ډالر مرسته لسمه برخه هم د افغانستان ولس ته نه رسیږي. ولسمشر غني دا هم ویلي وو چې USAID په تېرو 5 کلونو کې ماته هیڅ ډول راپور هم نه دی راکړی. د هغه پر وینا ما څو ځله د امریکا له ولسمشر نه غوښتي وو چې د امریکا د کانګرس او مدني ټولنو یو بې پرې کمیسیون دې راشي او د دې ادارې د موثریت په هکله د څېړنې وکړي. جان باس بیا وایي چې USAID فوق‌العاده ښه کار او په ټول افغانستان کې د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره د دوی هڅې باید هیڅوک له پامه ونه غورځوي. د ولسمشر غني د څرګندونو په غبرګون کې د امریکا سفیر جان باس پرون د بیلګو په توګه یو لړ معلومات هم خپاره کړي دي او ویلي دي چې دې ادارې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې پراخ خدمات وړاندې کړي دي. خو بل خوا د ظریف امینیار په نوم د USAID یو پخوانی کارکوونکی وایي چې ما په دې اداره کې د څو پروژو مشري کړې او څو نورو پروژو کې مې دنده مخته وړې. په همدې اساس پوهېږم چې د جمهور رئیس محمد اشرف غني هغه وروستۍ څرګندونې چې په پروژو کې د فساد په اړه کړې سمې دي. نوموړی وایي د ولسمشر غني دا خبره چې ویلي دي افغانستان سره په هر $1,00,000 مرسته کې صرف 10 سنټه خلکو ته رسېدلي یوه کره پر ځای او علمي خبره ده. د هغه پر وینا پر همدې اساس ویلی شو چې یادې څرګندونې په پوره توګه کره او د ملت په ګټه دي او د امریکا د متحده ایالاتو د سیګار اداره هم دغه راپور تاییدوي. امریکا د پرمختیایي نړیوالې ادارې د 2002 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې شاوخوا $19 میلیارده په بېلابېلو پروژو کې په مصرف رسولي دي. افغانستان لپاره د USAID پروګرام په نړۍ کې یو تر ټولو ستر ملکي مرستو برابرولو پروګرامونو کې شمیرل کیږي. دا اداره د افغان ښځو لپاره د پروموټ په نوم پروګرام هم پر مخ بیایي چې په نړۍ کې د امریکا د پرمختیایي ادارې تر ټولو ستر پروګرام دی. د یادولو ده چې دا لومړی ځل نه دی چې ولسمشر غني د امریکا کومه اداره ننګوي بلکې د سولې په پروسه کې هم په امریکا نیوکې کړې وې او د دغه هېواد د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یې ننګولی و. ترڅنګ د انتخاباتو په موضوع کې هم ویلي و چې حتی که امریکا هم ونه غواړي بیا به هم انتخابات ترسره کړي. په هر حال تاسو د ولسمشر غني د خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.